وکړي چې د ما سره ظلم کړی. 10 کاله مخکې او 20 کاله مخکې مې هم د چا حق خوړلی وي، 1 روپۍ مې بېرته 100 روپۍ ورکوم. سبا به زه مړ یم، داسې نه چې بیا راپسې خبرې کوئ چې والا دا غالو دا محاکم درته معلوم دي، هېڅ پرده مې مه کوئ. په مطبوعاتو کې راپسې وایي چې هر رقم تاسو خوا کوي، خو چې د چا په ما حق یې وروره ګوله زه حق ورکوم. زه به قرضداره یم. دلته افغانستان کې ژوند کوم. ډاکټر صاحب تاریخ ته معلومات دی، دوی په روغتون کې اکثریت دواګانې داخلي تولیدات دي چې ښه کیفیت لرونکي دي. موږ داخلي تولیدات اصلا ارزښت نه ورکوو، دوام پاکستاني پسې ګرځو، په قاچاق باندې راوړو، په افغانانو ته ورکوو. که څومره کیفیت ټیټي موږ اخلو. د دوی په روغتون کې د افغانستان په ډېرو روغتونونو کې داسې با کیفیته دواګانې موږ لرو چې جوړیږي په افغانستان کې الحمدلله. نو افغانانو ورونو مې دا هیله ده چې خپل داخلي ډاکټر داخلي دوا که زهر هم خورئ خودکشي کوئ نو د افغانستان تولید زهر واخلئ. د خدای روی کوئ مه کوئ داسې. دغه دواګانې چې تاسو خورئ دا زهر دي، دا د نورو ملکونو نه چې دا په قاچاق راځي، په کانټینرونو تاسو ولیدل چې دا لارې خلاصې وې بېرته واپس شول. بیا هم چا ته وایه نه مو موټرواني په اصولو ده، نه مو دکانداري په اصولو ده، نه مو هېڅ اصلا اصولو په نامه موږ چې شی پېژنو نه. چې خپله لاس په کار دا اوس لاړ سه او پارک ته لاړ سه، مازدیګر لاړ سه پاچا صاحب، ماښام چې بېرته ترې راځي او دوره په دې پارک وکړه چې دا پارک یې څومره له کثافاتو ډک کړی ده. که هر سړی دا خپل ګندګي راواخلي په ډسبین کې واچي، ولې پارک مردار سي؟ ولې موږ بې فرهنګه معلوم سو؟ ولې د کابل په لښتیو کې چې تازه د کابل ښاروالي جوړوي موږ یې بېرته ولې ډکوو؟ ولې موږ هغه سړکونه چې ښاروالي تازه افتتاح کې خوشې کې د ترافیکو په مخ هغه له ریړیو نه ډک کړو؟ صحیح ده، زه په دې پوهېږم چې موږ مجبوریتونه لرو، خو کم از کم په دغه سړک باندې یو مریض تېرېږي تر روغتونه پورې، خو ترې روغ ورسېږي که نه؟ یو زخمي چې تر روغتونه پورې ځي چې د لار خو خوشې وي که نه؟ خیر ده، د تره زو زه د مجبوریت پوهېږم، خو د سړک په سر باندې ریړۍ مه دروه. ټیکسي والا زه یې تا مجبوریت باندې پوهېږم، خو د سړک په سر سورلۍ مه کته کوه. د سړک په سر موټر مه دروه، چغې مه وه کارتې نه و کارتې سخي، یو طرف ته یې ودروه، سورلۍ تا پسې درځي، ته سورلۍ والا پسې کور ته مه ورځه. ښاروالي لګیا ده تا ته معیاري مارکیټونه جوړوي، بلمنزلونه ورانوي، لار درته خلاصوي، تی په ریړۍ بېرته بندوي. دا خو په والله که انسانیت وي. بیا که یو طالب راځي، یو ناحیې والا راځي، یو اوزې والا راځي، د تا ریړۍ اوزې ته بیایي، بیا انټرنیشنال او ځینې خبیثې رسنۍ هله چې طالبان ظلم کوي. په والله چې دا د کابل کنټرول اول ما ته راکړي، دغه ریړۍ والا سره زه څه وکړم؟ خو دوی ته خو بار توصیې سوي دي، بار ورته ساحې ښودل شوي. ما ته د 12مې ناحیې رئیس ویلي دي چې د خدای روی که دغه ریړۍ والا ته ووایي چې په کابل کې کوم ځای غواړي موږ یې ورکوو، خو دا سړکونه دې خوشې کړي. ته لاړ شه دې سړکونو باندې څه حال ده؟ په ساعتونو موټر ولاړ دي، دغه مردار اکسیجن تولیدوي، دغه د سرطان باعث ګرځي، دغه د مهلکو مرضونو باعث ګرځي. ترافیک بند، موټر چالان، 1 ساعت لاره ته په 15 ساعتو کې وهې، نو خو مرض به راځي که نه؟ ته چې اصول نه مراعتوې، ته لاړ شه دغه نورو هېوادونو ته لاړ شه، دغه ګاونډي ایران ته لاړ شه، کوم سړک بند ده. خو موږ هر څه په خپله له خپله لاسه کوو او ملامتي په بله چې راځئ سهار له سبا موږ د ښاري نظم دپاره، د صحت دپاره، د هر شي دپاره په خپله لاس په کار شو. و ښاروالۍ والا او ناحیې والا خو نشي کولی چې زما کوټه او زما تشناب پاک کړي. کم از کم په 15 افغانۍ او پلاستیک خرڅېږي، دا ګند په پلاستیک کې واچوه چې له دغه ته ماشي راځي، دغه ته مچان راځي، دغه ته زهریله هغه راځي او بل ته ځي، مرض انتقالوي. ډسبین درته د کثافاتو دپاره ځایونه ښاروالۍ جوړ کړي دي، تی په هغه کثافات کې نه اچوې، د هغه په څنګ کې اچوې. بل راځي په همغه کثافات کې ځان ته رزق لټوي. سړکونه همداسې شیندل سوي په کثافاتو. ته لړې په کابل کې 8 میلیونه نفوس ژوند کوي، د دغه 8 میلیونه نفوس په صفایي دا داسې اسانه کار نه ده. خو راځئ مونږ او تاسو له ښاروالي سره له حکومت سره کومک وکړو،
خپل کثافات په خپل ځای ته ورسو موبین صاحب فازه پاکوي په تندې کولوي موبین صاحب دلته په برتانیا کې کنه یقینو کې چې په کوم منطقو کې د اسیا خلک یا د نور ملکونو خلک اوسېږي هغه منطقي ګاندای خو خدای یقینو کې ردی کونسل یا شهروالي ته صحیح کار نه کوي خو چې کومې منطقي خلک صفات ساتي هغه منطقو کې خدمت ډیر کوي دلته ګوره دلته او ته یقینو کې چې کله کله ګورم دلته د پارکي چا یا بوتلې چې ګذر کړي یا زړه ښځه یا لوړ سړی خلطه وسره رګې به سار کې براوانې ور دا یو دغه شی برا چې په دې کې واجب دا پیسې نه لې مبتکر لدی د وطن د پاره کار کوي و موبین صاحب دلته د سبزي دکان ته په خپل خوخه وانه سبزي په خپل خلطه کې چوما وخه په خپل تباونه راکې چې د کوم شی غواړم هغه مخه وخه راکې هر شي د خپل رالمه دی غواخه دی ویلې تر دلته راشه دلته قصابیانو تلاشه ولا لغواخه دی زړه تور شي دلته تلار سي او چرګوړې واخله ملماته وېسه قسم په خدای چې علالې درته غلاله به ایران پاتې شي اوره تراشه دلته غواخه واخله خدا قصاب خو مسلمان دا کلمه وایي زه درته د خپل سترګو لیدلی حال وایم زه په بندیخانه کې وم نو دا بندیخانې کې په هر هغه کې بلاک کې ټلیفون د لایني ټلیفون نو ماخوستني به هر ماخوستان ما کور ته زنګ وهه یا به مې فارم ته ملګري ته زنګ وهه ما ورته ویل څنګه یې ښې جوړې وایي جنرال صاحب غوا ده دلته حلالم کړله خو مړه وه قصاب یې وایي په 14,000 اخلي وارې کم مړه غوا یو میاشت مې په باندې علاج کړی که به دروغ درته وایم مسلمان به نه یم د هغه غوښه ټول زهر ګرځېدلې وه حلاله کړې ده قصاب ورپسې راغلی وای په 14,000 اخلي مال څنګه ته دا خبره کې هو مسلمان یې ته مسلمان یې غوښه که زما شپږ 7 دانې غواګانې حلالې سوي دي مردارې سوي دي یعنې بیخي ختمې وې د دې په خاطر باندې چې موږ یې ښخو هلته جای ورته جوړ کړی هره غوا په 18,000 14,000 15,000 مرداره غوا ما نه قصاب غوښتې ده قسم په خدای دغه ده په دغه افغانستان کې په دغه لوګر کې زمونږ دا حال ده مونږ له خدای نه ډارېږو دا کمرې چې لګېدلي په دې دوکانو کې دغه نه خلک ډارېږي په دې لارو کې دا کمرې لګېدلي دې نه ډارېږي خدای نه ډار نشته تش په نوم کلمه وایي مسلمانان یو موبین صاحب جماعت ته ځو موبین صاحب دلته په روژه کې دغه کاکړ صاحب دی او د شینواري صاحب دا ټول اروپا کې تقریبا د هلکان په روژه کې دلته د انګریزانو یا د جرمنیانو غټې غټې مغازې دي لیکلي رمضان ډسکاونټ یعنې د رمضان د وجې د روژې د وجې شیان ارزان شوي کافر یې راته ارزانوي په خدای کې مخکې له دې چې روژه راځي ودرېږه پاچا صاحب مخکې له دې چې روژه راځي وریځې غوړي ملایي شربتونه یخ دا ارڅ دا مونږ ذخیره کوو دغه یو روژه ده وروره دا یو روژه ده ځکه زمونږ عقیده او ایمان هم دغه شی ده روژه د برکتونو میاشت ده بلکل د برکتونو ده چې ته د 100 شی په 200 خرڅوې خود برکت ده هر شی زمونږ دولم به جماعت کې مونځ کوو یا الله ما جنتي کې نو جنتي به دې څنګه کې چې ته مرداره غوښه خرڅوې جنتي به څنګه چې ته پوډري شودې په اصلي باندې خرڅوې جنتي به څنګه چې ته په شودو کې اوبه اچې بلکل جنت ته لاړ صاف فرید جنت ده او د تا ده بس استغفر الله ووایه جنت ته لاړلې چې والله بالله چې هر سړی سار په ګریوان کې کته نه کي هر سړی او د کمرې په ځای له الله نه ونه ډار سي تر هغو پورې موږ ښه ورځ نسو لیدلی په موږ که عذابونه دي که زلزلې دي که سیلابونه دي که قحطي ده که وچکالي ده دا زموږ د اعمالو نتیجه ده وږی مړولی نه سو موړ لیدلی نه سو بخیل یو بدنیته یو که چا قرض راکه په یولا سړی مې خطا ویسته دا اراده نه لرو چې قرض به بیرته ورکوو که یو چا نیکي راسره وکړه والا ښه قماقل خو ده که یو چا ښه ډوډۍ راکړه دا پدرناله ته یې دومره پیسې له کومه کوي
کچا وار نه کړله دا د اوسې په نیستم خوري. په دوبۍ کې 5.5 میلیونه بلډینګونه دي، چاونیل زادي چا دي، خو دلته د که په افغانستان کې یوه کوټه جوړ کړه دا یې له کومه که حساب دوی در سره کوي. له کومه دې که وروره که څوک په ما رضا لري اوس نه درته وایم انسان د مړی ژوندی ده. که مې د چا حق خوړلی وي، چا سره مې ظلم کړی، د چا پیسې مې غصب کړي، چا سره مې خیانت کړی وي، هر څه مې چې کړی محکمې دروازې مې په مخ خلاصې دي. داسې نه چې سبا افغانستان نه لاړ شم وتښتېده. اوس نه عریضه راباندې وکړئ چې د هر چا حق وي چې زه یې ورکړم. که مې بل واسطه د بل چا په واسطه مې کړې وي، زور مې کړی وي، رشوت مې خوړلی وي، هر څه مې چې کړي وي، غلا مې کړي وي، کوم بل خیانت مې کړی، وروره ګله دروازې درته محکمې خلاصې دي. نر غوندې لاړ شئ ان جانب محمد مبین خان ولد محمد امین عریضه راباندې وکړئ چې د ما سره ظلم کړی. 10 کاله مخکې او 20 کاله مخکې مې هم د چا حق خوړلی وي، 1 روپۍ مې بیرته 100 روپۍ ورکوم. سبا به زه مړ یم، داسې نه وي چې بیا راپسې خبرې کوئ چې والا دا غل و، دا منافق و، دا و، دا فلان و، دا جاسوس و، دا فلان و. د افغانستان یم، جای مې معلوم ده، دیره مې معلوم ده، قوم مې معلوم ده، ولایت مې معلوم ده، محاکم درته معلوم دي. هیڅ پرده مې مه کوئ. په مطبوعاتو کې راپسې وایي چې هر رقم تاسو خوا کوي، خو چې د چا په ما حق وروره ګوله زه حق ورکوم. زه به قرضداره یم خو چا نه مې په زور پیسې نه دي اخیستې. زه تجارت کوم، زه کار کوم، زه معاملې کوم، خلک به له ما قرضدار وي، زه به له خلکو قرضدار یم. خو که د چا حق ما خوړلی وروره راسئ، دا زه، دا مې ګریوان، دا مې هغه، بس وروره ګوله. که د حکومت د بل بقایا یم، د ټاکس او د مالیې بقایا یم، حکومت د ما ونیسي په بندیخانه کې مې دې واچوي، مالیه یې حق ده، د برق بل یې حق ده، ټاکس یې حق ده، زه یې ورکوم. که مې د حکومت تیل مصرف کړي وي، که مې د حکومت تنخواه اخیستې وي، که مې د حکومت امتیازات اخیستې وي، بسم الله کې ورور ستا امتیازات اخیستې دي، زه ګوچران مبین د تاسو په خدمت کې یم. هر وخت په ما باندې عریضه کولی شئ. 1 روپۍ خیانت نر د شیرا داسې څوک د دغسې ووایي چې ما خیانت نه ده کړی، بلکل زه منم. که مې کړی وي د ما باندې صرفه مه کوئ. ما د ما قوم ته ګورئ، ما مې نوم ته ګورئ، ما مې هېڅ شي ته مه ګورئ. نر غوندې راباندې عریضه وکړئ وروره ګوله زه حاضر یم. ادرس مې په کابل کې معلوم ده او په لوګر کې معلوم ده. تیښتې سړی نه یم. او که سبا چېرته انسان دی او طرف ته لاړلو بیا به چغې نه وایي دا د ما قرضداری ده، د باندې مې پیسې دي، د ما سره ظلم کړی، بیا یې نه منم. مننه جنرال صاحب، سلامونه او نیکې هیلې فهیم صاحب، کا مشر کاموال صاحب. ډاکټر صاحب محترم، که دا خپل شمیره لاندې دا دوستان ته ولیکي، ټول کمنټونه لیکي درته وایي خپل شماره یا د شفاخانې شماره باره کې معلومات لرئ. دا تا روغتون څنګه سو؟ ته یو منټ صبر کوه، ته پرېږده دلته زه دې پوهېږم په خبره وایم. دلته مبین صاحب خبره کوي. ګوره دلته شینواری صاحب موږ او تاسې په دې یو شي باندې ځان پوه کړو چې بلډینګ مهم نه دی، دومره مهم مسلکي خلک دي، ماشینري ده. دلته د سرطان داسې ماشینري ده، دې کې داسې مواد استعمالېږي چې هغه ټیمي مواد دي. کاکړ صاحب ته معلومات دي، ما ته چا دا خبره کړې ده، نو زل په زل کې ده نه چې خلک وایي چې ته دروغ وایي. خو ما ته بل چا یو ډاکټر صاحب ویلي چې دې کې یو رقم ته مواد استعمالېږي چې هغه بعضې ماشینرۍ دي شینواری صاحب چې هغه خیریه بنسټونو والا نه ورکوي د حکومتونه، هغه حکومت ته ورکوي، ځکه هغه د ذمواري د حکومت ته، ځکه هغه خیریه بنسټونو والا دومره اعتماد نه لري. نو داسې د شینواری صاحب چې ما درته ویلې چې دا کار په خدای راستي چې کېږي په صداقت سره چې ودرېږي دغه حکومت او دغه موږ دلته په اروپا کې میشته افغانان سره یو لاس شو، دا څنګه نه جوړېږي؟ امکان دا څنګه شبخانه چې شی ده چې موږ یې جوړه نه کړو؟ و د خدای په لحاظ باندې دنیا کوم دي ته ورسېده او موږ د سرطان شبخانې دپاره دلته راګیو. خو دې دپاره سیستم ګوره، اول د حکومت کار دی، د حکومت کار دی چې دې دپاره یو لینک جوړ کړي، سیستم ورته جوړ کړي. بل په اروپا کې میشته افغانان دي، دا د رسمیتو پورې جنرال مبین صاحب دغه نه لري، اړه نه لري. دلته خلک پیژني او دلته ګوره ما غیر رسمي غونډه دلته په دغه کې وکړه، په برطانیه پارلمان کې، غیر رسمي د طالبانو طرف نه خپل طرف نه ورغلي دي وزیرانو دغه وکیلانو سره مکاتب. نو خبره دا چې دا امکان لري چې دلته د افغانستان اوسنی نظام خلک پیدا کی په اروپا کې میشته افغانانو سره تماس ونیسي، ډاکټرانو صاحبانو سره. داسې ډاکټران شته ګوره مبین صاحب چې دلته کار کوي مګر د وطن په خاطر په میاشت کې 2-3 ورځې دلته افغانستان کې وظیفه اجرا کوي که نه. کله یو ډاکټر ځي، کله بل ډاکټر ځي، کار نه بندېږي، کار روانېږي.
نو خبره ده چې ته اخلاص او ایمانداري ته دا خبره وکړه مبین صاحب دا چینو بودی دا دې چې کم دا چینو بودی دا 24 ساعت زما په کور کې دي پاشا صاحب داسې باندې خانې نه راغلم ما یې زه خپل ژوند کوم بس ما د ورځې 1000 افغانۍ بس چې هر رقم یې وخورم او پیدا کولی هم سم چې ویدم سم 1000 افغانۍ پیدا کوم په خوب کې ما ته یو ډاکټر صاحب له جرمني نه راغلی و دا پرون بېرته لاړم میدانوي د ورسره تللی وم ما ته یې د ځان دپاره ژوند کول ډېره اسانه ده د خدای روی که مبین جانه د خلکو دپاره ژوند وکړه یو سړی چې په اروپا کې پروت وي ما ته وایي د خلکو دپاره ژوند وکړه د ځان دپاره ژوند اسانه ده یوه میاشت کرا بس پروت یم نو د خلکو دپاره راځئ موږ او تاسو ژوند وکړو خلکو ته کار وکړو ځان دپاره ژوند ډېر اسان دی یو ارتیکل مو ولوسته دغه شاپور زدران باندې 200,000 ډالر مصرف راغلی دی دا ټول عزیزي صاحب ورکړی دی او US نه د امریکا نه په 10,000 ډالر ورته لکه راغوښتي دا یوه دوهمه خبردار د غریب خپل یو لور و چې هغه په سرطان باندې اخته وه او هغې خپل ژوند د لاسه ورکړ شهیده شوه یعنې دې سړي درد لیدلی و د خپل اولاد نو د دې په اساس چې دی لکه دغه یو لوی دغه ته یې راودانګل او داسې دغه و چې بیخي هېڅ ویډیویي یا مطلب یعنې داسې کوم دغه ده نه دی کړی چې دی ځان شو که چې ما دا کار وکړو زه دغسې باتور یم دغه معلومات د یو درېمګړي څلورمګړي پنځمګړي کس له خوا نه چې دی لکه راوتلي دي دغه ټولې پیسې د غمیز زدران په لاس باندې د هندوستان ډاکټرانو ته ورکړي که دا موږ په افغانستان کې دغسې یو مجهز یو پرمختللی اصلي روغتون لرلی دغه 200,000 ډالر دا په داخل د افغانستان کې دلته چې دی پاتې کېدي دا اوس موږ په سلهاو مریضان چې دی هندوستان ته پاکستان ته ایران ته تاجکستان ازبکستان او د نړۍ نور هیوادونو ته چې دی لکه درملو دپاره ځي درملنې دپاره ځي دا به ټولې په داخل د افغانستان کې چې دی مصرف کېدی هم به چې دی ډاکټر خپل وای هم به درمل خپل وای هم به پیسه په داخل د افغانستان کې وای هم به دا کس لکه څنګه چې جنرال صاحب ویله خپلې مور د پلان او د کورنۍ په مخ کې به دی دلته پروت وای په افغانستان کې ژوند کوم دلته افغانستان کې ژوند کوم ډاکټر صاحب تاریخ ته معلومات دی دوی په روغتون کې اکثریت دواګانې داخلي تولیدات دي چې ښه کیفیت لرونکي دي